الله تعالی په قران کریم کې فرمایي چې کفار او منافقین همدارنګه هغه انسانان چې د مسلمانانو لپاره قسم قسم پلانونه جوړوي دا د حیواناتو څخه هم بدتر وي. زموږ د څنګه امسایا چې په داسې اساس وخت کې د افغانانو لپاره یو پلان جوړ کړی دی، موږ افغانانو ته پاسپورت او همدارنګه تابعیت ورکوو، یعنی شناختی کارت ورکوو. شناختی کارت چې افغانانو ته ورکو سبب وایي چې هغه افغانان چې شناختی کارت لري کولی شي زموږ سره په فوج کې مداخلت وکړي، په فوج کې وظیفه واخلي. همدا افغانان به د افغانانو په مقابل کې په جنگ اچوي او همدارنګه په خلاف باندې به کاروي. الله رب العزت وسره کو قسم په الله ستا په هم پښ باندې هم توبې وباسم. دا د دې په خاطر باندې چې تا همیشه د افغانانو لپاره شوم پلانونه په نیت کې نیولې دي او همیشه دا کاروي. د باجوه تا امریکا ته نو نن باجوه په خبرونو کې ویلي دي چې ما د پاکستان لپاره هغه کار وکړ، زه په قبر کې په خوشاله یم. نو ان شاء الله موږ به تاسو سره داسې کار وکړو چې په قبر کې به تا ناراحته کی. افغانانو باندې غږ کوم دغه پلان د پاکستان چې دی دا د افغانانو د جدایي په خاطر باندې جوړ شوی دی. دا هر پلان ته هر هغه پلان ته چې د افغانانو لپاره د بدبختی پلان ته لري هغه ته موږ متوجي یو. هغه افغانان چې د دې ملک سره د خپل خاورې سره مینه محبت لري هیڅ کله هم د پاکستان دغه شوم هدف په ځان باندې ونه مني. هغه افغانان چې قصداً دا اقدام کوي په افغانستان کې باید د دوی دارایان ضبط شي. دا په دې خاطر باندې چې د خپل ملک لپاره هیڅ وفادار نه دي او نه په درد ورته خوري. نو د ویښ ضمیر والا افغانان به هیڅ کله دا پلان ونه مني. السلام علیکم ورحمت الله.